وعن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روایت ده قال فرمایدا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د الله د پیغمبر نو ورېدلی فرمایله رسول الله ک رسول الله رسول الله ولی منصوب ولی دا مفعول لپاره سمعتو شکنه سمعتو فعل فاعل رسول الله مضاف مضاف الیه مفعول لپاره سمعتو ما ورېدلی د الله د پیغمبر نه یقول فرمایله دا اوس قصه ته بیانې ښه درې کسانو انطلق ثلاثه نفر روان شلو درې کسان انطلق ينطلق انطلاق انطلق وزن څه دی انطلق افتعل د باب افتعال نه صيغه د واحد مذکر غائب ده کنه انطلق روان شو ثلاثه نفر درې کسان نفر اسم جمع ده جماعت د رجال ته ویل کیږي درې نواله تر لسو پورې د دې مبارک علماء ولا واحد له من لفظه واحد نشته ويروان شو درې کسان ممن کان قبلکم د مخکینو تاسو نه تاواهم المبیت تر دې چې زی ورکای تشبیه لا غارن یو غار هغه ته چې غره کیږي یو سورنګ زمکه کی غار په غره کی ودخلوا غیر داخل شو فنحدرت صخره فنحدرت معنا راور غړې ده صخره کانه صخره فاعل لپاره د انحدرت من الجبل دغرنا فسدت عليهم الغار نو بنش په دیو باندې غار په بنش بس فقالوا دي ټول ویل درې واړو انه یقینا لا ينجيكم من هذه الصخره نجات نشي درکول تاسو له دې کاڼه الا ان تدعوا الله مگر دا چې الله تعالی نو غواړي بصالح اعمالکم نیک عمل الله تخپل نیک عملونه وړاندې کا هغه عملونه چې تاسو الله لپاره کړیو نو ان شاء الله چې الله به مشکل ختم کړي وزګوره وته ار یو خپل نیک اعمال الله ته وړاندې کړ الله ته مشکل لري قال رجل منهم ویلیو سید دینا اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران یو سړي ویل اے الله زما د پاره ابوان مور پلار شیخان کبیران بوډاګان شیخان یا شیخان دواړه څه شو شیخان کبیران تسنیه ده کنه شیخ جمع سرازی مشایخ هم راضی شیوخ هم راضی کنه اشیاخ هم راضی شیخ ستویل کیږي عام معنی لغت عربی کی څه ده بوډا ثم لتكونوا شيوخ قرآن کې راځي کنه به تاسو شي بوډاګان شي هذا بالي شيخا كبيرا دا خاون می بوډا دی قرآن کې شیخ لفظ په معنی څه سره راځي حدیثو کې شیخ لفظ په معنی څه سره بوډا څه به خلکو اصطلاح ځان لده شیخ بازی علماء هغه چاته وي چې ماهر دی او فني ایت شیخ و زمونږ پښتانه شیخ هغه چاته وي چې هغه هندو مسلمان شوی شیخانو کله دا پاسل کې هندوانو ښه یو دلته شته کنه شیخانو کله دا اصل کې هندوانو بعض زمون خلک شیخ هغه چاته چې ګیره راغلی وا شیخه دلته راشه وای شو کنه نو هر دا کې د دې ځان له اصطلاح ده اصول حدیثو کې شیخ چې دی دا ندینه او نسادینه نه د سید تعدیل لفظ دی او نه د جرح خبره باندې پوه شوې کنه نو شیخان مخکې مولوی صاحب لپس خلکو یو به امیر صاحب لپس ډیر مشهور شو اوس دا شیخ لپس سخت مشهور شوی دی موږ تاسو ورکوټه طالب العلم به وي فضیلت الشیخ وای شو کنه شیخان اوس دومره ډیر دي چې بسدار کانی لاندې کانه اوچته لاندې به شیخ ناست نو بعضی خلک په دې باندې دا کوي چې لکه تاسو ورچاته شیخ مو یو دا شیخ په کار ویل نه یو دا دسي دا دسي دې کې شیخ د پاره خو اندازه معلومه نه ده کنه شریعت کې چې دې کسته به شیخ وي دې تبه نه وي خبره باندې پوه شوي کنه
خو زه خپله منګه اکثره د طلابو د دا وایو چې موږ ته شیخان مه وایو ځکه شیخ څه ته وایي شیخ بوډا ته وایي او زه ځوان یم زه بوډا نه یم ښه نو لحاظه چې کله بوډاګان شو لکه شیخوالي د زموږ شته دی یو 10 کاله نورم 10 کاله پس کېدی شي زه به شیخ یم خو حالا الحمدلله منګه شیخان نه او بعضی ماته ویل بعضی خلک وایي شیخ په معنا ده محترم سره شاعر وایي کنه زمونږ استادو په معاشره کې چې کله کم پروګرامي خلمی کنه شاته او تغټ بینر لګولې ډیر علما راوختي ایت اصلي کړي یا شیخنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل یا شیخ صاحب وکتر علی کنا یا شیخنا لو زرتنا کزمون ملاقات لراله لوجدتنا تم من مندکی چې لوجدتنا نحن الضيوف من بدی ملمانی وانت رب المنزل پتا به خدمت کو شیخ صاحب تبراله روټم برابر چې بمرا ترا چې ارڅبته کې مونږ بتناست شیخانو ته سم استنی والدي شرک خبر ورسې دي شیخان نه پويږي چې تنوي چاله دا څه غړي وړي لیکل دي ظالم بچو شاتم شیر لګولای چې لکه شیخ صاحب تراله مونږ به مهمانه یو ته بچي بس مونږ ته لګي خدمتونه وراته کې او شیخان علی کرسیه معمما شیخ صاحب کرسی باندې راسو پوښي پړګي والے او والله اغلات الشيوخ لديكم عين الصواب وهذا غايه الطغيان علامه ابن القيم وای کنه مړه خبر وګد شو مختصر مخکې ورځه اللهم یا الله کان لی ابوان شیخان کبیران یو کس پکې وسنیک عمل الله ته وړاندې کوي الا زما دوا مور پلار بوډاګان وکنت لا اغبقو ما با خوراک نور کو غبوق خوراک ته ولیکي په اخر د ورځ کې و یا الله ما به خوراک نور کو په ماخام کې د ماخام خوراک قبله ما مخکې د مور پلار نه اهلا ولا مال نه اهلا نه مال ته فانا ابي لری کمال رنا امنه بعوده بی په ما باندې طلب او شجره طلب دونو یوونو کې ګرځیدل موتلمه یومن یورز فلم ارح علیه ما زرا واپس نشم په دې مور پلار باندې حتا نامه تر دې چې دواړو د شیو نو فحلبت لهما ما راول شو داغي د پاره غبوقهما د ماخام خوراکا فوجتو ما دواړه مندک نه یمه نیو دو وکریتو ما بد غنل نو قدو ما چر پیسو ما وان اغبقو او دا من بد وان اغبق او دا من بد غنل چې خوراک ورکم قبله ما مخکره دین اهلا او مال اهل او مال ولا بستو وخت می تیر کول قد علی یده پهله ملاس کې نیولې وا انتظر انتظار می کو استیقاظ او مدرا پاسیدل د مور پلار حتا برق الفجر تر دې چې سار راوخت او صبیه یتضا غونا ماشومان چیو دیو چغي والے جړلې عند قدمه زما د قدمونو سره هماغه له خوراک نور کومال مور پلار لوي ورکو مخکې خوراک غل ورکول داس ناروا نو خدای د داسې اخلاص وو نو فاستيقظ دوړه را پاسې د الفشر باغ وبقهما نو ویس کله خپل د ماخام خوراک په حد اللهم یا الله ان كنت فعلت ذلك کما دا کار کړ ابتغاء وجهک د پاره د طلب در رضاستا وفرج عنا الله لری کی زمنګ نه مانه نو پیغه مصیبت چې مون پکی من هذه صخره د دې کاڼه فن فرجت شیء کان لغون تک کلاوش لا استطيعون الخروج منه دي طاقت نه لره د وتلو د دې کاڼه نیک عمل الله ته وړاندې ک مصیبت لکم شکنه وزدل تدریک کسانو کدا یو کس وې کنه او دی یو د خپل عمل وړاندې کړي وکیل شي دا کمر ټول لري شوی قال الاخر رب الویل اللهم یا الله انه کان لابنه عام یا الله زما د تر لوروا کان تحب الناس الی نګورا اغه مخکین کشینم دا خبر از ذکر کړي د مور پلار ډېر سخت احترام قدر پکار دی ښا مور پلار ته بود ماشه نه کې زګورا او د چل بو کم او دا بو کم اخواشا خواله می مرزه دامک او دامک دا خبره باندې کې ښا مور پلار سره چې کې ګړه کوله ته په دنیا کې هغه سمارای نه
نو مور ته په قاریږي پوه شو کنه د مور به ډېر حقي نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی کنه صحابي یا رسول الله چا سره کو کوم امک سو بيبي و امک و بيبي مور څلورم نمبر کې لا قال الاخر رب اللهم انه كانت لابنه عم يا الله زما د ترلور وكانت احب الناس لي ما تډیر محبوب وا وفي روایت بل روایت کې راځي كنت احبها ما بور سره مینا کولا کا شد ما يحب الرجال النساء سخت داغه نه چې مینا کوي سړی د خزو سره فارت على نفسي اماتي اراده وکړه د نفس داغه یعنی د جما اراده مې وکړه فامتنعت مني غزمان من شلا اتا علمت بها تر دې چې د باندې تکلیف راغې علمت بها سنتون د قحط کال من السنین د کلونو د قحط نه قات راغې فجات ندما ترى لفاته تو 29 دینار ما ولې وسل شل دینار ورکړه خو ما ورته اعلان تخلي بيني وبين نفسها ما ته بدوړ ځان لکیګو ففعلت غدا کاروک حتا ترذی اذا قدرت عليها کله چې ما پاغه طاقت مند چې ما دا کار کړی وي او فی روایت بل روایت کې راځي فلما قاتو کله چې زکه ناستم بین رجلیها داغه د خپو ترمنځ قالت ما تول اتق الله د الله نبی رګه ولا تفز الخاتمه غتما ما ماتو الا بحقه مگر په حق باندې فز اصل کې د غتمی هغه کانی غمی ته ویل کیږي دا کې نه د شي نه دلته د بکارت نه ده چې د الله نبی رګه زما بکارت هغه مماتوا نو افان صرفت عنها حضرت واپس شو وهي احب الناس الي ما تړې محبوب او ترکت الذهب الذي اعطيتها ما تپرې خو د لغه روپیا غسر زر چې ما وته ور کړیو اللهم ان كنت فعلت ذلك یا الله کما دا کار کړې ابتغاء وجه کده پاره د طلب درزاستا ففرجنا لری که زمنګ نه مانه نو پیغه جمنګ پکی فان فراجت الصخره کانه کلاوش غیر انهم سوا دین لا استطيعون الخروج منها دی طاقت نه لره د وتلو داغینه اوس دا کار د الله لپاره کړو کنه د ارڅ کولې شو کني شو ارڅ کولې شو خود چا د پاره پریخو د الله د پاره پکار رال کنه په دې ځکه بعضی د سینې عملونه تاسو هم کوي ښا چې سبا در باندې تکلیف راغی الله ته دی وړاندې ک الله پاک بدنه تکلیف اسانه وقال الثالث دریم ویل اللهم استاجرت جرا یا الله ما مرزران نیولې واته ته مجر ما ول مرزری ورکړه غیر رجل واحد سوا د یو سړی نه ترک الذی چې پرې خدل دا هغه له چې دا غو ذهب لا فسمرت اجره نو ما غلق ولا غټه مې کوله داغه په اجر داغه په مرزری حتا کثرت منه الاموال تر دې چې زیات شو داینه مالونه فجانی ما تراغ بعدهن سو خرستا تر سره ډېر وخت نه فقال ما ته يا عبد الله يد الله بندا فقال سيول يا عبد الله ادي الي اجري ما لازم امر زوري راکا وقلت موت الكل ما ترى من اجر کدا ټول است امر زوري د چتيني من الابل د وکانو او البقره د غواګانو او الغنم د ګډو نور رقیق د غلامانو نه فقال يا عبد الله يد الله بند لا تستهزئ بي پما پر ټوکه مکوا وقلت موت الله استهزئ بك ز ټوکه نه کوم پتا پوره فاخذه كله طول واغست فاستاقه استه بوت فلم يترك منه شيء پر نه خود د دینه هیڅ اللهم يا الله ان كنت فعلت ذلك کچری ما دا کار کړی ابتغاء وجه کده پاره د طلب کولو درزاستا ففرج عنا یا الله لره کې زمنګ نه مانه نفي هغه څه چې مونږ پکی فان فراجت الصخره کانه کلاو شو فخرجوا وتلم شو روانو متفق علیه دی حدیث کی اهم مسله دا رضان کې اخلاص پیدا ک کله چې تا پزان کې اخلاص پیدا ک ستا سخت کارونه به الله پاک اسانه والله په الله ته قسم خورم اے طلاب العلم اے طالبانو اے طالباتو اے مسلمانانو ورونو خويندو کله په خپل عمر کې دسه عمل کوه چې چاته مخه و خدای الله د پاره کوه یعنی دسه یو عمل کوه چې تر چا د پاره کړی د الله د پاره د مخ ملازم د پاره نه والله چې سخ حالات مصیبت در باندې راغی د خو دنیا ده کنه
چې مصیبت در باندې راغی الله تعالی ته وړاندې کا په هغه سات به رب العالمین دعا قبلې ګره هغه سات به هغه مشکل واپس کیږي او دا هغه وخت کې سړی ته پته لګیږي چې کله چا باندې یو تکلیف راغی یو تکلیف در باندې راغی کنه نو په هغه وخت کې به الله تعالی سي نیک عملونه وړاندې کوه مونږ جیل ته تلو نو انتهایی سخت حالات و سخت حالات نو پاغه کې بس دا قصه زما را پیاد شو لخه نو کله چې بم الله تعالی نیک عمل وړاندې ک نو په الله قسم چې بالکل به هغه مصیبت ختم واغه به د شي مونږ ور کې چرته مونږه کور کې راستي خبره باندې ورسېږي بیا به الله رب العالمین ډیر انتهایی اسانتیا راوستله نو هر چا باندې الله پاک قسمه قسم تکالیف راولي کنه نو په وخت د دې تکلیف کې خپل دا نیک عمل الله تعالی وړاندې کړ رب العالمین به مشاکل حل کی او دا مثلا ته ثابت شو چې الله رب العالمین ته وسیله پنه کو اعمالو باندې کولای شي وسیله به دعای الحی کولای شي ژوندۍ ته ماته دعا وغواړه وسیله پنه کو اعمالو باندې کولای شي وسیله د الله په اسماء او صفاتو باندې کولای شي کوم وسیله چې په قبرونو باندې یا ذوات فاضله مړو باندې دغه وسیلې نه ځان ساتل پکار دی دغه شرعي وسیله نه ده په دې ځبانه باب التوبه اخر ته باب الاخلاص اخر ته ورسید نور پسې به باب التوبه راوړي چې توبه الله توبه سا وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم رب العالمین موږ تاسو کې اخلاص پیدا کړي